ښه سفر کولو وروسته موږ یو بازار ته ورسېدل. ملګرو یو دوکان مخته خپل بایکونه ودرول د جوړېدو لپاره. هم په دې دوکان کې مې یو ماشوم ولیدی چې د شکل پښتون ښکاره کېدی. نو ورسره په خبرو سولم. راته ویل چې پلار مې په دوبۍ کې مزدوري کوي او زه دلته دغه کار کوم. نو ما ورته وویل چې دا عمر خو د سبق دی، ته څنګه دا کار کوې؟ راته ویل چې په وطن کې مې سبق وایي، خو هلته د جنګو عمله دلته رالمه، سبق راڅخه پاته سول او اوس دا کار یې زه کوم. زړه مې ډېر زیات په خفه سول او الله ته مې خواست وکړي چې الله دې زموږ په وطن کې امن راولي. دلته بایک جوړولو وروسته سفر یو واره بیا شروع سو د کشمیر په لور باندې. د لارې په دې سفر کې هغه ماشوم د سترګو څخه نه راڅخه لیرې کېدی. د الله څخه مې خواست وکړي چې الله دې د پښتون په وطن کې امن راولي، چې نه یو ځای جنګونه یې، نه یو ځای بارودونه یې، نه یو ځای ویره یې، نه یو ځای د ماشومانو په معصومو سترګو کې اوښکه یې. هر کلی، هر کوڅه دې د خوشحالۍ او د خندا نه ډک یي. هر کور دې د کتابو په رڼا کې روښانه یي او د هر ماشوم په لاس کې دې قلم یي چې خپل خوبونه په پوره کړي. شله خیره موږ له دې ځای پورې راورسېدل. هلته یوه ته مې وویلې پولیس والا هلته ناست و، هغه د خیبر پښتونخوا بورډس لګېدلی ما ته، زه به دلته ډرون والوځم. هغه ولې دلته مخته اکسي د کارمي والا دی، هغه بیا دی نشي مسله درته جوړه کړي. نو ډرون مې نه والوځوله. دوی وایي چې دا د کشمیر بارډر دی، د پاکستان د کشمیر بارډر. اوس ما په دې باندې سر نه خلاصېږي دا څنګه بارډر دی. ګوره چې اوس د انډیا خوا کمې وه ده، د کشمیر د کمې خوا ده، او دا د سیلاب اوبه ګرځي، دا دې روانې دي، دا خړې اوبه اخوا څه بیا صفا اوبه را روانې دي. د هغه لاره بیا چې ګوره کومې خوا ته ورغلې ده. ښه سفر کولو وروسته موږ یو پل ته ورسېدل چې د کشمیر او د خیبر پښتونخوا ترمنځ پل وله. دې پل باندې چې ودرېدلم نو ویو ډېر زیات خوندور و. شاوخوا غرونه ولو، په دې غرو باندې زرغونه بوټي او لاندې پر دې پله باندې ښه ډېرې اوبه روانې ولې. زړه مې وغوښتې چې دلته الوتکه والوځم، خو پولیسوال اجازه نه کړه او د ارمان مې په زړه باندې پاته سوله. دلته مې څه عکسونه هم واخیستلو او بیا پر مخ تګ شروع سولو. د لارې په دې سفر کې به زه تاسو ته د کشمیر تاریخ هم ووایم چې ما د نیټ څخه راخیستی دی. کشمیر ته د جنت نظیر نوم ورکول سوی دی. دلته اول بدمت او د هندو تهذیب بولو. بیا په 1386 کې سید علي همداني رحمت الله او د نورو بزرګانو په محنت سره دلته اسلام پیلاو سول او مسلمانان په اکثریت کې سول. په 1586 کالو کې مغلانو دلته قبضه وکړه، بیا افغانان پر رالو، بیا سیکان پر رالو او په آخري کې ډوګر راج پر رالی. په 1886 کې د انګریزانو سره یو اګریمنټ وروسته مهاراجا هری سینګ د دغه ځای حکمران سول. په 1940 کې د ویش پر وخت کشمیر د مسلمانو اکثریت ریاست و، خو مهاراجا د هند سره الحاق وکړي چې د دې له وجې پاکستان او د هند اوله جګړه وسوله او په دې جګړه کې کشمیر په دوو برخو کې سوله. اول آزاد کشمیر چې اوس د پاکستان سره دی، دویم هند سره دی چې مقبوضه کشمیر ورته ویل کیږي. تر دې وروسته هم څو جګړې سوي دي، خو د کشمیر مسله تر اوسه نه ده حل سوې. کشمیر ولس تر ننه پورې د خپل حق خوداریت لپاره مبارزه کوي. چله خیره دلته کلیه بازار ورته وایي. زه له راورسېدل، ملګرو ته مې وویل چې واره ودرېږئ، دلته یو پل په مخه رالی. ما ویلې زما زه دا پل وینم، دا بیا څنګه سینه دی، د پله لاندې اوبه روانې دي. دا پل دی. ماشاءالله څومره خوندور ویو دی. اچھا دا خوا څه پل شورېږي، هغه خوا څه ګورئ صفا اوبه هم را روانې دي. پل داسې شورېږي هم، خوندور ویو دی. ماشاءالله څومره خوند کوي.